فکر وکړئ یو داسې ریس وي چې تر فینش لاین پورې د رسیدو لپاره یوازې سرعت کافي نه وي بلکې نور ریسران هم باید وژنئ. دلته ماتې خوړل یوازې د ریس بایلل نه دي بلکې مطلب یې نیغه مرګ دی. او اوس یو داسې سړی د خطرناکې ریس ته داخل شوی چې هیڅ فکر یې نه کاوه چې دا ریس به د هغه د ژوند تر ټولو ستره جګړه شي. اصل کې د دې سړي نوم جیک دی چې له خپلې میرمنې او خپلې وړې لور سره یو آرام او خوشحاله ژوند تېراوه. خو یو ورځ چې جیک له کاره کور ته راستون شو د دروازې له خلاصولو سره سم هغه صحنه ولیده چې د ټول ژوند په یوه شیبه کې بدل کړ. د هغه میرمن په ډیر ظلم سره وژل شوی و. جیک لا سم نه و پوه شوی چې څه وشول. ناڅاپه هماغه قاتل پرې سپرې وشینده او جیک هماغلته بېهوښه شو. کله چې جیک بیرته په هوش راغی نو د خپلې میرمنې مړی مخې ته ولید. بدقسمتي دا وه چې پولیس هم هغه وخت هلته راورسېده. کله چې پولیسو د جیک په لاس کې په وینو لړلی چاقو ولید نو هغه اصلي مجرم وګاڼه او د خپلې میرمنې د قتل په تورې ونیوه او نیغې د نړۍ تر ټولو خطرناکې زندان ته ولېږه چې نوم یې ټرمینل آیلنډ و. هر څومره هڅه وکړه چې پولیسو ته ووایي چې ما خپله میرمن نه ده وژلې خو هیچا یې خبره وانه ورېده. د پولیسو لپاره د هغه پر ضد موجود شواهد کافي وو. په دې توګه جیک په یوه شیبه کې لومړی خپله میرمن له لاسه ورکړه او اوس یې خپله ازادي وبایله. خو جیک ته هیڅ نه وه معلومه چې د ټرمینل آیلنډ دننه ورته له زندانه هم خطرناکه یو بله انتظار کوي. داسې یوه ریس چې په هر تاو کې به مرګ د هغه تعقیبوي. کله چې جیک زندان ته داخل شو نو هرکلی په وهلو ټکولو وشو. لومړی پرې تودې اوبه وغورځول شوې. وروسته یې په لرګیو سخت وه او په پای کې پرې یو بدبویه پوډر وغورځول شو او نیغې یوه کوټه کې بند کړ. کله چې جیک سیل ته داخل شو څو ډېر غټ او خطرناک بندیان یې په چټلو سترګو ورته کتل. داسې ښکارېده لکه همدا اوس به یې ژوندی وخوري. ګارد جیک په سیل کې بند کړ او چې بهر ووت ناڅاپه له دننه د وهلو ټکولو غږونه پورته شول. غږ چې ګارد واورېد په خوشحالۍ فکر وکړ چې جیک ته د وهلو پیل شوی دی. خو کله چې د هغه د حال لیدلو لپاره سیل ته ورغی نو حیران پاتې شو. ځکه کوم جیک چې هغه د څو خطرناکو بندیانو منځ ته اچولی و هماغو ټولو ته یې سخت درس ورکړی و. ګارد باور نشو کولی چې د جیک په څیر یو عادي ښکاري سړی څنګه دومره خطرناک بندیان یوازې وهي. بل سهار جیک د زندان د ډوډۍ خونې ته لاړ. د ټولو خلکو سترګې پر هغه وې. د تېرې شپې خبره په ټول زندان کې د اور په شان خپره شوې وه. هغه غټ غټ بندیان چې جیک یې اسانه ښکار ګڼلی و ټولو ته یوازې په خپل لاس ماتې ورکړې وه. کله چې دوه ګنجي بندیانو ولیدل چې جیک د زندان تر ټولو لوی زورور جوړیږي نو راغلل چې خپل زور پرې وچلوي. دواړو فکر کاوه چې جیک نوی دی او په اسانۍ به د دوی مخې ته سر ټیټ کړي. خو هغوی ته هیڅ معلومه نه وه چې کوم سړی د ویرولو لپاره مخې ته راغلی هماغه به د دوی تر ټولو ستره ستونزه شي. یو بندي جیک ته راغی او د هغه په خوړو کې ټوکړه واچوله. جیک په غوسه ورته وکتل. هماغه وخت د بندیانو مشر مارکو هم راغی. هغه په خاموشۍ د جیک شاته ودرېد او بیا هغه جګړې ته هڅاوه. خو جیک هم د خاموش پاتې کېدو سړی نه و. په بل حرکت کې د هغوی مشر هماغلته راوغورځاوه. وروسته چې هر څوک د مخې ته راتلل جیک یو په بل پسې ټول پر ځمکه غورځول. په څو شیبو کې ټول حالت بدل شو. تر دې مخکې چې جیک دوی وژني ناڅاپه پولیس راورسېدل او جیک یې بیرته ونیو. د جیک ضرورتیا چې د زندان وارډن امندا ولیده هغې ځان ته ووخت. امندا د جیک ځواک او د جګړې طریقه ولیده او پوه شوه چې په دې سړي کې خامخا یو خاص شی شته. نو هغې بې له ځنډه جیک ته یو وړاندیز وکړ چې هغې هم حیران کړ. امندا ورته ویل چې که جیک د هغې لپاره یو ځانګړی کار وکړي نو په بدل کې به یې له زندانه آزاد کړي. د جیک لپاره دا وړاندیز د یو لوی چانس په شان و ځکه هغه هر صورت غوښتل خپلې لور ته بیرته ورستون شي. امندا له جیک څخه وغوښتل چې د دې زندان تر ټولو خطرناک رېسر فرانکسټاین پر ځای ریس ته داخل شي ځکه په تېر ریس کې فرانک سخت ټپي شوی. تر ټولو مهمه خبره دا وه چې هیچا ته د فرانک اصلي شناخت نه و معلوم ځکه هغه به تل په یوه ځانګړي ماسک کې ریس ته داخلېده. همدې لپاره امندا پلان جوړ کړ چې جیک ته د فرانک ماسک ور واغوندي او د هغه پر ځای ریس ته واستوي څو نړۍ ته داسې ښکاره شي چې هماغه پخوانی ریسر بیرته د مرګ ریس ته راغلی دی. جیک ته د دې کار په بدل کې داسې ژمنه ورکړل شوه چې هغه د خپل ژوند تر حده پرې د شرط لګولو لپاره تیار و او هغه ژمنه ازادي وه. خو جیک ته څه معلومه وه چې دا ازادي به دومره اسانه نه وي ځکه امندا اوس هغه نیغ د مرګ لوبې ته لیږي. جیک د مرګ لا نږدې کولو لپاره نیغ د موټرو ګراج ته یوړل شو. هلته د فرانک کوچ له خپلې ډلې سره لا د مخه موجود و. د هغوی مخې ته د فرانک هماغه خطرناک موټر هم ولاړ و. جیک چې ولید کوچ هغه له پورته تر ښکته پورې په غور وکوت ځکه اوس جیک باید په همدې موټر کې د فرانک پر ځای د مرګ ریس ته داخلېدلی وای. خو جیک ته هیڅ معلومه نه وه چې د دې موټر دننه یوازې د ازادۍ لار نه بلکې مرګ هم پټ دی. کوچ جیک موټر ته نږدې کړ او د ریس په اړه یې ورته معلومات ورکول پیل کړل. دا عادي موټر نه و بلکې په درنو وسلو او ځانګړو حفاظتي وسایلو سمبال د مرګ ماشین.
جیک ته ویل شول چې د ریس پر مهال به په ټریک کې په مختلفو نښو باندې د موټر له تېرېدو سره وسلې او ځانګړي طاقتونه فعالېږي چې د نورو ریسرانو پر ضد یې کارولی شي. خو د جیک تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې هغه د ریس هیڅ تجربه نه لرله. کوچ هم ورته واضح ویل چې که په موټر چلولو کې زره غلطي وکړه نو تر فینش لاین مخکې به د فرانک په شان وژل شي. اوس د جیک مخې ته یوازې دوه لارې وي، یا باید ریس ته داخل شوی وای او ازادي یې ترلاسه کړې وای، یا په همدې زندان کې د خپل ژوند د ختمېدو انتظار وباسي. کوچ جیک ته د موټر د تشریح کولو وروسته د نورو ریسرانو په اړه معلومات ورکول پیل کړه. تر ټولو لومړی لین و چې درنه ماشین ګنې لرله او د ډیر خطرناک ډرایونګ له امله د ټولو لپاره ستر ګواښ. وروسته ډیک ګریم ریپر یو بېرحمه ریسر چې د هغه په لیدلو به نور ریسران ویرېده. دریم مارکو چې د ظالمانه ډرایونګ او خطرناکو بریدونو لپاره مشهور و. خو تر ټولو خطرناک ریسر هغه و چې یوازې د ګټلو لپاره نه بلکې د دې لپاره ریس کاوه چې مقابل کس ژوندی پرېږدي. کوچ په پای کې جیک ته ویل چې له دې کسانو هیڅوک کم مه ګڼئ ځکه دلته یو وړه تېروتنه هم ستا وروستۍ تېروتنه کیدی شي. هماغه وخت زندان ته څو نوي بندیان راوستل شول چې په لاسونو کې عجیب بریسلیټونه تړلي وو. جیک چې ورته وکتل حیران شو. کوچ ورته ویل چې دا بریسلیټونه د دې لپاره دي چې بندیان په هیڅ ډول له زندانه وتښتېدلی نه شي. د همدې بریسلیټونو په لیدلو سره د جیک ذهن ته د هغې شپې صحنه راغله. هغه کس چې د ده مېرمن یې وژلې وه د هغه په لاس کې هم همدا ډول بریسلیټ و. د جیک سترګې یوه شېبه هماغلته کنګل شوې. اوس هغه پوه شو چې د خپلې مېرمنې قتل شاید دومره ساده موضوع نه وي لکه پولیسو چې ښودلې وه. جیک سره بله هیڅ لار نه وه، نو بالاخره د فرانک ماسک واغوست او د هغه په موټر کې کښېناست. د ریس له پیل مخکې زړه سخت درزېده ځکه مخې ته ولاړ نور موټرونه هم د جګړې د وسلو په شان ښکارېده. د ریس له شروع کېدو لږ مخکې ناڅاپه ډېرې نجونې راغلې. جیک حیران شو ځکه د دوی دنده یوازې د ریسرانو حوصله لوړول نه وه بلکې د ریس یو داسې راز هم د هغوی په لاس کې و چې د جیک د ژوند او مرګ پرېکړه کولی شوه. د جیسیکا په نوم یو نجلۍ د جیک په موټر کې کښېناسته. کله چې د ریس اشاره وشوه ټول موټرونه په یو وخت کې په غړمبېدلو سره ټریک ته وتل. خو په شروع کې ټولو ریسرانو یوازې د خپل موټر سرعت ته پام کاوه ځکه په لومړیو شیبو کې هیچا ته د وسلو د استعمال اجازه نه وه. ټول ریسران په پوره سرعت مخکې تېرېدل. جیک هم سټیرنګ کلک نیولی و په ټریک روان. خو د هغه سترګې تل په نورو ریسرانو وي ځکه جیک پوهېده چې کله وسلې فعاله شي نو دا ریس به په یوه شیبه کې له ساده سرعت څخه د مرګ لوبې ته بدل شي. بالاخره هغه شیبه هم راغله. امنده حکم وکړ چې د وسلو او کوپړۍ نښې فعالې کړي. په ټریک کې درې ځانګړې نښې فعاله شوې. لومړی د تورې نښه وه. کله به چې ریسر پرې تیر شو موټر ته به وسله ترلاسه شو. دوهمه د شیلډ نښه وه چې د لنډ وخت لپاره به موټر پیاوړی کوي او د دښمن له بریدونو څخه به یې ساتي. دریمه د کوپړۍ نښه وه چې تر ټولو خطرناکه وه. که څوک دا نښه ترلاسه کړي نو کولی شي مخې ته روان موټر له منځه یوسي. اوس د ټولو ریسرانو هدف دا و چې همدا درې نښې ترلاسه کړي. د وسلو د فعالېدو سره سم ټولو ریسرانو پر یو بل برید پیل کړ. تر دې مخکې چې کوم موټر یوازې د سرعت لپاره روان اوس هماغه موټرونه یو بل ته د تباهۍ لپاره استعمالېدل. جیک لا موټر نه و برابر کړی چې له مخې یو ریسر برید پرې وکړ. جیک په سختۍ موټر کنټرول کړ او د برید څخه په لږ فرق خلاص شو. هغه پوه شو چې په دې ریس کې یوازې چټک موټر کافي نه دی. د ژوندی پاتې کېدو لپاره به هره شیبه له مرګ سره جګړه کول. ټولو موټرو له شروع سره سم جیک هدف وګرځاوه. تر ټولو لومړی لیون جیک په نښه کړ. د هغه په موټر کې درنه ماشین ګن وه او له لرې څخه یې د نورو موټرو د الوزولو هڅه کوله. جیک په سختۍ د هغه له مرمیو ځان وژغوره او مخکې لاړ. هماغه وخت لین هم په تیز موټر کې د جیک پسې شو. هغه غوښتل پر جیک ټکر وکړي خو جیک ناڅاپه موټر واړاوه او برید یې ناکام شو. هماغه وخت جیک د ټریک پر نښو سترګې ولګېدې. کوچ ورته مخکې ویلي و چې کله موټر پر دغو نښو تیر شي د موټر وسله فعالېږي. جیک مناسب وخت ولید او موټر یې پر هغه نښه برابر کړ. په بل حرکت کې د هغه د موټر وسله فعاله شوه. اوس د لومړي ځل لپاره جیک د ځواب ورکولو موقع پیدا کړه. هغه خپل مخ ته روان موټر هدف وګرځاوه. سخته فایرنګ وشوه او د مقابل موټر کنټرول خراب شو. موټر پر ټریک وښوید، څو ځله وګرځېد او چپه شو. هماغه وخت امنده د مرګ جال د فعالولو امر وکړ. کله چې د کوپړۍ بټن کې کاږل شو د ټریک مرګونی جال فعال شو. ګریم له موقع استفاده وکړه او یو روان موټر په سخت ټکر وه. هغه موټر چورلېدلی لاړ او د مرګ په جال کې ولوېد. بلې شېبې جال فعال شو. موټر ټوټه ټوټه شو. ګریم بې له درېدو خپل موټر مخکې بوت. هغه په همدې بریا خوشحاله شو خو دا خوشحالي ډېره دوام ونه کړ. ناڅاپه لیون خپله وسله فعاله کړه. د هغه له موټر څخه لسګونه تیره میخونه پر ټریک وغورځېده. کله چې د ګریم موټر پر هغوی تیر شو ټایرونه یې پنچر شول. لیون له همدې موقع استفاده وکړه او خپله تر ټولو خطرناکه وسله یعنې میزایل پر هغه وتوغاوه. بلې شېبې د ګریم موټر وچاودېد او لرې وغورځېد. ګریم په سختۍ له موټر څخه راوته. د هغه موټر له ریس څخه موتلی و. هغه لا د خپل ژوندي پاتې کېدو خوشحالي کوله چې ناڅاپه یو بل موټر پرې تیر شو او هغه یې لاندې کړ. په همدې ګډوډۍ کې جیک خپل موټر کنټرول کړ او مخکې روان پاتې شو.
اوس به د هغه مقابله له هغو ریسرانو سره وه چې په هیڅ قیمت نه غوښتل جیک فینش لاین ته ورسي. د دې خطرناک ریس سره یو ځای د لوبې ریټنګ هم په ډیر سرعت لوړ شو. د خلکو سترګې له سکرین څخه نه پورته کېدې. هر څومره چې ریس د پای خواته نږدې کېده هومره د خلکو جوش زیاتېده. تر دې دمه امندا نږدې 40 کروړه ګټه کړې وه. هغه ډیره خوشحاله وه، خو تر ټولو زیاته خوشحالي د جیک له امله وه، ځکه د جیک له راتلو سره د لوبې شهرت ډیر زیات شوی و. خلکو دا ریس د پخوانیو ریسونو په پرتله 2 چنده کاته. بل لور ته جیک هم په پوره سرعت روان و. خوشبختانه هغه وخت د تورې نښه مخې ته راغله. اوس د هغه سره د مقابل ریسر د درولو یو بل چانس و. جیک ژر بټن کېکاږه او د وسله فالولو هڅه وکړه. خو حیرانونکې خبره دا وه چې د موټر څخه یو مرمۍ هم ونوته. جیسیکا سمدلاسه سیټ بیلټ خلاص کړه او له موټر څخه بهر وتله. هغې ماشین ګن په زور زور وهله څو بیرته کار شروع کړي. جیک هم په پوره ځواک موټر چلولو ته دوام ورکړ. له بل موټر څخه یو نجلۍ ناڅاپه بهر راوته، ماشین ګن یې واخیست او پر جیک یې مسلسل فایرنګ پیل کړ. خو جیک پر وخت موټر واړاوه او د هغې له هدف څخه بچ شو. جیک په پوره سرعت مخکې لاړ. په همدې وخت کې جیسیکا ماشین ګن هم بیرته فعاله کړه. خو خطر لا ختم شوی نه و. لیون د جیک پسې شو او مسلسل یې پر هغه ډزې کولې. جیک په سختۍ ترې ځان وژغوره او یو څه مخکې لاړ. هلته یې د شیلډ نښه ولیده. هغه سمدلاسه موټر پر نښه واړاو او شیلډ یې فعال کړ. اوس د لین مرمۍ د جیک موټر ته زیان نه شو رسولی. خو لین هم د تعقیبولو اراده نه پرېښوده. جیک غوښتل چې لین ختم کړي نو خپل وسله یې فعاله کړه. خو یو ځل بیا وسله کار ونه کړه. لیون په لوړ غږ وخندل. اوس جیک ته ښکاره شوه چې د موټر له وسلو سره مخکې لاسونه شوي وه څو هغه په ریس کې خپل ټول ځواک استعمال نه کړي. جیک پوه شو چې اصلي خطر یوازې د ټریک ریسران نه دي، بلکې هغه کسان هم دي چې د پردې تر شا پټ دي. جیک اوس د هرې خوا له خطره راګیر و. خو زموږ ګنجي اتل هم د تسلیمېدو سړی نه و. هغه ژر د اضافي تیلو ټانکر خلاص کړ او لږ مخکې هوا ته پورته کړ. ټکر سره تیل پر دښمن موټر وشیندل شو. جیسیکا هماغه شیبه لایټر ور واچاو. بلې شیبې له سترې چاودنې سره د هغوی کار ختم شو. اوس جیک د ګټلو چانس درلود. هغه خپله چټکتیا زیاته کړه او د مخې موټر د ټکر کولو لپاره ورپسې شو. کله چې هغه د موټر مخې ته ورسېد، دننه ناست سړي مارکو هغه اشاره وکړه چې د جیک د میرمنې قاتل هم همدا اشاره کړې وه. جیک لا پوه شوی نه و چې ناڅاپه یو بل موټر سخت ټکر ورکړ او د جیک موټر یې خراب کړ. هغه موټر هماغه تور لین و. بدقسمتي سره جیک لومړی روند وبایله. د هغه موټر تقریبا ویجاړ شوی و، خو جیک لا تسلیم شوی نه و ځکه اصلي بدل لا پاتې و. ریس چې ختم شو، جیک نیغ د امندا مخې ته بوت. هغې ورته ویل چې د دوهم روند لپاره تیار شه. خو جیک دا ځل صاف انکار وکړ. امندا هم کمزورې ښځه نه وه. هغې جیک ته ګواښ وکړ چې که ریس ته داخل نشي نو بیا به خپله لور هیڅکله ونه ویني، ځکه هغه اوس د بل چا سره ده او د هغې لپاره نوي مور او پلار هم ټاکل شوي دي. د دې خبرې په اورېدو سره د جیک رګونه لاړزه واخیسته، ځکه هغه نشو کولی خپله لور د بل چا لاس ته پرېږدي. نو مجبور شو چې د امندا شرط ومني او یو ځل بیا مرګونې ریس ته داخل شي. د شپې جیک د خپل موټر په ترمیم بوخت و. ناڅاپه د برادرهوډ ګنګ مشر مارکو له مخې تیر شو. جیک ته د تیر ریس د بدل اخیستلو تر ټولو ښه موقع ښکاره شو. هغه ټول کار پرېښود او په پټه د مارکو پسې شو. خو د مارکو غلو لا مخکې هلته کمین نیولی و. ناڅاپه ټول پر جیک راولوېدل. جیک یې له هرې خوا راګیر کړ او سخت یې وواهه. جیک هڅه وکړه چې مقاومت وکړي، خو د غلو شمیر زیات و. ورو ورو د دوی په لاس کې بند پاتې شو. هماغه وخت مارکو د جیک مخې ته راغی. ښکاره وه چې هغه هم د تیر حساب برابرولو لپاره راغلی و. مارکو جیک په زور وواهه. هغه پوهېده چې جیک په ساده ګزارونو نه تم کېږي، نو یو لوی فلزي شی راواخیست. مارکو لا د جیک د ختمولو په حال کې و چې ناڅاپه د هغه په ملا کې سخت درد پیدا شو. د درد له امله ودرېد. برید کوونکی بل څوک نه بلکې د جیک موټر میخانیک و. کله چې مارکو شاته وکتل، د میخانیک ساه ودرېد. هغه پوه شو چې اوس د وار دی. هغه د خپل ژوند د ژغورلو لپاره منډه کړه، خو د مارکو کسانو هغه ختم. هماغه شیبه جیک لاندې پرتې اوسپنه پورته کړه او د یوه غله پر پښه یې ووهله. وروسته جیک یو په بل پسې ټول غله سخت ووهل. بیا مارکو خپله تیار شو. هغه هم پر جیک حمله وکړه، خو جیک دا ځل د هغه پرېښودو نیت نه درلود. هغه پر مارکو پر لپسې ګزارونه وکړل او بیا یې نیغ په یوه المارۍ وواهه. مارکو لا هم په هوش کې و. جیک لا غوسه شو. د هغه کمیس یې ونیو په بله المارۍ وواهه، خو لا یې غوسه نه وه سړه شوې. هغه د موټر سایلنسر راواخیست او وروسته یې ځل یې ورته ویل چې اوس به دې عقل درشي. مارکو له ویرې مات شو. هغه اعتراف وکړ چې د جیک میرمن د وژلې وه او دا هر څه یې د امندا په امر کړي وو. د دې خبرې په اورېدو د جیک غوسه تر اسمانه پورته شوه.
هغه غوښتل مارکو هماغلته ختم کړي، خو ناڅاپه له شا څخه چا پرسټن ګن وکاروله او جیک هماغلته بېهوښه شو. ګن چلونکی هماغه ګارډ و چې مخکې جیک په سیل کې اچولی و. ګارډانو د موقع په لیدلو سره جیک بیا ونیو او په یوه تیاره کوټه کې بند کړ څو د راتلونکي ریس لپاره تیار شي. بل سهار د لوبې دوهم روند و. اوس یوازې 6 ریسران پاتې وو. ټولو ته معلومه وه چې دا روند به تر مخکې ډیر خطرناک وي، ځکه هر ریسر غواړي بل ریسر له منځه یوسي او مخکې لاړ شي. ریس شروع شو او ټول ریسران په پوره سرعت مخکې لاړل، خو جیک کستان خپل موټر ډیر ورو کړ. نور ریسران ترې تیر شول، خو جیک په ذهن کې بل پلان درلود. هغه ناڅاپه موټر واړاوه او نیغ په یو تون کې داخل شو. هغه جیسیکا په مرګ واخله چې ټول حقیقت ورته وایي. جیسیکا اعتراف وکړ چې د جیک د موټر له وسلو سره مخکې لاسونه شوي وه او امندا د ټولې دسیسې تر شا وه. اوس جیک ټول حقیقت پوه شوی و. هغه په غوسه موټر په بشپړ سرعت وچلاوه او لکه الوتکه مخکې والو. هغه یو په بل پسې ټول ریسران شاته پرېښوده. لږ مخکې چې ورسېد د تیر حساب برابرولو لپاره یې د لین موټر په زور واه. د لین موټر واوښت او له ټریک سره ولګېد. اوس د جیک راتلونکی هدف مارکو. هغه خپل موټر د مارکو شاته برابر کړ او په پوره سرعت یې تعقیب کړ. مارکو ډېرې هڅې وکړې چې ځان وژغوري، خو جیک دا ځل په هیڅ قیمت نه غوښتل چې هغه پرېږدي. جیسیکا ورته ویل چې مخې ته د شیلډ نښه ده، خو جیک موټر واړاو او د تورې پر نښه یې تیر کړ. وسله یې فعاله شوه. اوس ښکاره وه چې جیک د چا د وژلو نیت لري، ځکه د خپلې میرمنې د قتل بدل اخیستل یې غوښتل. جیک سرعت لا زیات کړ او د مارکو موټر یې په نښه کړ، خو مارکو هم کم نه و. هغه د تورې له نښې تیر شو، خپله وسله یې هم فعاله کړه. اوس دواړه د یو بل پر لور روان وو. بلې شېبې مارکو پر جیک مسلسل ډزې شروع کړې، خو جیک هم تیار و. هغه ناڅاپه موټر واړاوه او پر مارکو یې فایرنګ وکړ. مارکو د ځان ژغورلو هڅه وکړه، خو جیک په بشپړ ډول د هغه پسې و. لږ وروسته جیک د شیلډ بټن ترلاسه کړ او د موټر څخه یې لوګي خوشي کړ. لوګي مارکو راګیر کړ. هغه هیڅ نشو لیدلی او په تیز رفتار کې د مخې له خنډ سره ټکر وکړ. جیک له موقع استفاده وکړه او مخکې لاړ، خو لږ وړاندې ناڅاپه ودرېد. نور موټرونه مخکې تیر شول، خو جیک ته لا د خپل حساب تصفیه پاتې وه. کله چې مارکو له موټر څخه راووت، جیک سمدلاسه موټر ریورس کړ او دروازه یې خلاصه کړه. په بل حرکت کې تیز موټر په مارکو وجنګېد، خو د جیک غوسه لا نه وه ختمه. هغه بیا موټر ودرولو ماسک یې واغوست او له موټر څخه بهر شو. که څه هم د ریس پر مهال له موټر څخه ښکته کېدل د قوانینو خلاف و، خو جیک اوس د هیچا خبره نه منله. هغه نیغ د مارکو پر لور روان شو، ځکه غوښتل ټول حساب برابر کړي. په یوه شیبه کې د مارکو ژوند ختم کړ. جیک د امندا د سترګو مخې ته د هغې د لوبې ټول قوانین مات کړ. هغه څو شیبې د امندا سترګو ته وکتل، بیا موټر ته وخوت او ریس ته بیرته داخل شو. د امندا لپاره دا لحظه د زغملو نه وه. د لومړي ځل لپاره چا د هغې قوانین په ښکاره ډول مات کړي. د هغې غوسه تر اسمانه ورسېده. هغې سمدلاسه حکم وکړ چې خپل پټ تر ټولو خطرناکو وسله میدان ته راوباسي. دا یو ډېر لوی ټرک و چې په مختلفو خطرناکو وسلو سمبال و. اوس د هغه یوازینی هدف جیک، هغه خطرناک ټرک چې کوچ ولید، خپله هم سابنده شو. ټرک ناڅاپه جیک هدف وګرځاوه او پر هغې لسګونه مرمۍ ورولې. جیک په سختۍ خپل موټر یو خوا بل خوا اړاوه او له مرمیو ځان ژغوره، خو ټرک یې تعقیب نه پرېښود. کله به یې له ماشین ګن ډزې کولې او کله به یې په نورو وسلو د جیک د له منځه وړلو هڅه کوله. ټول ټریک په چاودنو کې ډوب شو. چاودنو ډېر نور موټرونه هم له منځه یې وړل. جیک په ډېرې سختۍ خپل موټر کنټرول کړ او له ټرک څخه مخکې تلو، خو هغه خطرناک ټرک لا هم پسې و. په ټرک ناستو څو ماشین ګنرانو یو ځای پر جیک ډزې کولې، په داسې حال کې چې د ټرک له بل اړخ هم پرله پسې بریدونه کېدل. د جیک لپاره له هرې خوا د مرګ جال جوړ شوی و. د همدې ګډوډۍ په منځ کې مارک هم په غلطۍ سره ټکر. د ټرک د ټایرونو تیره غاښونه راوتل او د هغه موټر ته ننوتل. د هغه دننه ناسته ملګري هم د دې غاښونو ښکار شوه او هلته وژل شوه. مارک سخت ویرېد. هغه په ډېر زور موټر واړاوه، خو د ټرک له شا څخه تیره اغزن تار راوته او د مارک موټر یې کلک راګیر کړ. مارک د خپل ژوند د ژغورلو لپاره د سیټ بیلټ خلاصولو هڅه کوله چې ناڅاپه د ټرک توپ وروخت. په یو برید د مارک موټر هوا ته پورته کړ. مارک هم له ریس څخه بهر شو. اوس یوازې 2 ریسران پاتې وو. جیک او ماشین ګن لین خطر لا زیات شوی و، ځکه دواړو ته له یو اړخه د ټرک له بریدونو ځان ساتل و او له بلې خوا باید د ریس د ګټلو لپاره له یو بل څخه مخکې تللی وای. جیک سمدلاسه له لین سره خبرې وکړې او ویل چې دواړه باید یو ځای شي او دا ټرک ختم کړي. که څه هم لین د جیک دښمن و، خو د ژوند ژغورلو لپاره یې د هغه خبره ومنه. دواړو ټرک راګیر کړ. ټرک هم پر هغوی پرله پسې بریدونه کول، خو جیک او لین په سختۍ سره هغه ته نږدې شول. بالاخره د کوپړۍ نښه مخې ته ښکاره شوه. دواړو سمدلاسه ټرک شاته پرېښود او پر هغه نښه تیر شول. مرګونی جال هماغه وخت فعال شو. کله چې ټرک د جال له پاسه تیر شو، بلې شېبې ټول پر هوا ته والوتې.
ټرک بشپړ تباه شو. دا صحنه چې امندا ولیده نو سخت وارخطا شوه. د هغې مخې ته هغه ستر ټرک په اورونو کې وسوځېد. په پای کې یوازې جیک او لیون ژوندي پاتې شول. له همدې امله په دې ریس کې اصلي ګټونکی هیڅوک نه و. جیک چې بیا ژوندی پاتې شو، امندا سمدلاسه ګارډ ته امر وکړ چې په هره بیا باید جیک ژوندی پاتې نشي. بل سهار هغې د ټولو بندیانو مخې ته د وروستي ریس اعلان. دا یوازې یوه دسیسه وه څو د ټولو بندیانو پام بلې خواته واوړي. په همدې وخت کې یو ګارډ بم له ځانه سره ګراج ته یوړ او په پټه د جیک په موټر کې نصب کړ. اوس جیک ته هیڅ معلومه نه وه چې د هغه په موټر کې مرګ انتظار کوي. بل سهار د لوبې درېیم او وروستی روند پیل شو. دواړه موټرونه یو د بل مخې ته ولاړ وو. امندا جیک ته وروستی ځل ویل چې هغه غواړي دا لوبه د هغې په ګټه ختمه شي. خو هغې ته نه وه معلومه چې د هغې ټولې بدکارۍ به لږ وروسته د جیک مخې ته څرګندې شي. کله چې جیک موټر ته کښېناست، جیسیکا مخکې له مخکې ورته ویل چې دا ځل د هغه د وژلو بشپړه دسیسه جوړه شوې ده. جیک سمدلاسه پوه شو چې امندا خپله وروستی چال اچولی دی. خو دا ځل جیک هم په بشپړ تیاري ریس ته راغلی و. چراغ چې بل شو، دواړه موټرونه په پوره سرعت مخکې لاړل. جیک سټیرنګ ونیو او نیغ ټریک ته لاړ، خو له شا څخه مرګ هم ورپسې و. لږ مخکې چې ورسېدل، جیسیکا جیک ته ویل چې پر د تورې نښه تیر شه. کله چې موټر نښې ته نږدې شو، له شا څخه ګارډ حکم ورکړ چې بټن بند شي. په دې سره لین موټر ته ټولې وسلې ورکړل شوې. بلې شېبې لین پر جیک مسلسل فایرنګ پیل کړ. جیک په سختۍ ځان وژغوره او مخکې لاړ. لږ وړاندې د شیلډ نښه ولیده. جیک سمدلاسه موټر پر نښه واړاوه، خو دا ځل هم شیلډ لین ته ورکړل شو. لین د جیک پسې شو، نور هم خطرناک بریدونه پیل کړل. جیک په سختۍ راګیر شوی و. لین پر لپسې بریدونه کول، خو جیک له هر برید څخه ځان ژغورلو او مخکې تللو. ټولو فکر کاوه چې ښایي دا ځل لین ریس وکړي، خو ناڅاپه جیک د خپل موټر شاته لګېدلی شیلډ خلاص کړ. بدقسمتي سره لین له دې برید څخه هم بچ شو. جیک چې په خطر کې شو، کوچ مخکې ورته ویل چې مخې ته د شیلډ نښه ده. جیک سمدلاسه موټر هماغې خواته واړاوه. اوس یې موټر د شیلډ نښې ته نږدې شوی و، خو هماغه وخت لین یو میزایل وتوغاوه او شیلډ یې له منځه یوړ. خو جیک بیا هم ونه درېده، هغه په پوره سرعت مخکې روان و. امندا چې جیک دومره مخکې ولاړ ولید، ګارډ ته یې امر وکړ چې بم فعال کړي. جیک ته هیڅ معلومه نه وه چې د هغه په موټر کې لا د مخه بم نصب شوی دی. خو دا ځل به لوبه بدلېده. لږ وړاندې لین درې لوی ګولۍ په یو وخت د جیک په موټر وتوغولې. خوشبختانه ګولۍ د جیک له موټر سره په ډېر لږ فرق تېرې شوې او د مخې دیوال یې وچاوداوه. د یوې سترې چاودنې له امله دیوال له منځه ولاړ. دواړه موټرونه له زندانه بهر وتل. په لومړي سر کې امندا فکر وکړ چې جیک شاید د بم له امله ختم شوی وي، خو کله چې ښه وکتل نو حیرانه شوه. جیک او لین دواړه د خپلو موټرو سره د زندان له سترګو پناه شوي وو. هغې پوه شوه چې دواړو ریس نه بلکې له زندانه تېښته کړې ده. د خپلو سترګو مخې ته یې د هغوی تېښته ولیده او له غوسې لیونی شو. هغې سمدلاسه ټول پولیس د دوی پسې ولېږل. بل لور ته جیک او لین یو بل ته وکتل او وخندل، ځکه دا هر څه مخکې له مخکې د دوی پلان و، څو دواړه یو ځای له زندانه وتښتي. امندا ژر د جیک د موټر د بم ریموټ پورته کړ او بټن یې وکاږه، خو بم وچاودېد نه شو، ځکه جیک کوچ له مخکې بم ایستلی و. د امندا غوسه نور هم زیاته شو. هغې سمدلاسه 2 جنګي هلیکوپټرونه د جیک او لین پسې ولېږل. جیک او لین په پوره سرعت د ښار له لارې تېرېدل. ناڅاپه د زندان پولیسو په لسګونو موټرو سره د هغوی پسې منډه کړه. له پولیسو څخه د خلاصون لپاره جیک د موټر اضافي تیلو ټانکر د سړک پر سر وغورځاوه. لږ شېبې یو په بل پسې د پولیسو موټرونه په چاودنو کې تباه شول، خو له اسمانه هلیکوپټرونه لا هم د هغوی پسې وو. نو دواړو خپل موټرونه جلا جلا لارو ته واړول. امندا د جیک د نیولو هڅه کوله، خو بریالی نه شو. ناڅاپه جیک له روان موټر څخه ټوپ ووهه. جیسیکا سمدلاسه موټر کنټرول کړ او مخکې لاړه. خوشبختانه پولیسو جیک ونه لید. جیسیکا هم د هلیکوپټرونو له بریدونو ځان ژغوره، خو ناڅاپه یې مخې ته پرلپسې ګولۍ او توغندي ولګېدل. مجبوره شوه چې موټر ودروي. د پولیسو له رسېدو مخکې له موټر څخه ښکته شوه، خو پولیسو په هماغه ځای کې ونیوله. بل لور ته جیک او لین فرست وموند او په یوه ریل ګاډي کې کښېناسته. بالاخره د زندان له نړۍ څخه لرې د خپلې ازادۍ پر لور روان شو. د جیک د نیول کېدو په خوشحالۍ کې یو ګارډ د امندا لپاره د خوږو ډبه راوړه. امندا چې غوښتل خپله خوله خوږه کړي ډبه یې خلاصه کړه، خو دننه د خوږو پر ځای بم ایښودل شوی و. بلې شېبې ستره چاودنه وشوه او د امندا ټول لوبه د تل لپاره ختمه شوه. او په دې ډول دا فلم همدلته پای ته رسیږي.